دین نه ملنډې جوړې شوي نه دي، د دین نه ریشم جوړ شوی نه دی. دا کوم دین دی؟ چا راوړلی دی؟ کوم پیغمبر کړی دی؟ کوم صحابي کړی دی؟ الله قسم که موږ په همدغه دین باندې باور لرو او دغسې باور لرو چې کله موقع د خوښي راغله بیا دین نشته، بیا د پیغمبر پوښتنه نشته، د هغه د طریقې پوښتنه نشته، چې مړی راغی په مړي کې هم دغه پوښتنه نشته. زموږ په دې وطن کې مړي په بدعتونو باندې ښخېږي، په رواجونو ښخېږي، د اسلام څرک کېنوي. جنازه وګوره په یو میل کې 4 تکبیره وخته خلاصي او څه خیل دعا کوي. خلکو ته علما نه دي، هغه علما نه دي، هغه په حقیقت کې غله دي. د خپل د جیب ډکولو دپاره د اسقاط حیلې رایستلي دي، د خلکو نه منځونه ساقطوي، روجې ساقطوي، زکاتونه و حج ترې ساقطوي. دا کوم انسان دی؟ الله مکلف کړي دي چې په همدې امتحانېږي، همدغه ذریعت د جنت و د دوزخ د تلو ده. او دا ملاانې خلکو ته ښه دوکه ورکړې ده چې مه کوئ منځونه. ملا صاحب یو پنډک پیسې د دروغو کېږي او قرآن کریم به پسې راکېږي، ور به کو را به کو ور به کو را به کو، دا به ټول معاف شي. د دین نه ملنډې جوړې شوي نه دي، د دین نه ریشم جوړ شوی نه دی. دا کوم دین دی؟ چا راوړلی دی؟ کوم پیغمبر کړی دی؟ کوم صحابي کړی دی؟ تمامه ورځ خلک بیا په دې کې سره ونډي مذهبي ملا دی، دا دی دا دی. په الله قسم چې د الله په کتاب او د رسول الله په لاره روان نه شي که خو ته د جنت مخ وینې. څه وایې ته؟ الله څه درته رالیږلي؟ ننګه عجیبه ژوند کړی دی، عجیبه دین مو راوړلی دی. خلکو ته چې د قرآن او حدیث خبره کېږي شک پې کوي، خو د سقراط افلاطون خبره چې کېږي کلک یقین وي. ته څنګه په الله او په رسول باندې عقیده او ایمان لرې؟ نن ورځ دا ناخوالې راغلي، دا حالت د موږ بدل شوی. ولې بدل شوی؟ د الله کتاب مو پرېښی، د پیغمبر حدیث مو پرېښی، د خپل په ژوند کې چېرته پوښتنه موږ کړې نه ده چې موږ په کومه طریقه روان شو، د چا لاره اختیار کړو، د موږ د ژوند لارې چا راښودلي، کوم قانون باندې موږ عمل وکړو. موږ خپله پرېښي دي، خپله ورته تسلیم نه یاستو. نتیجه همدغه ده چې څوک الله هېروي، الله د هغه ځان په هغه باندې هېروي. هغه د خپل ځان نه پېژني، خپل شخصیت نه پېژني، د خپل دغه اوچت او دغه قیمتي شخصیت د خواهشاتو، د مادیاتو، نعوذ بالله د موقتو خوندونو لذتونو بنده جوړ کا، د خواهشاتو بنده جوړ شي. بیا دته ښکاري چې دغه دنیا اصل مقصد دی، حالانکې دا دنیا اصل مقصد نه دی. الله ته د یو عظیم کار دپاره پیدا کړی، ته یې د دې ځمکې خلیفه ګرځولی. ستا مسؤلیت دی، ستا وظیفه ده چې د الله حکمونه به په دې ځمکه کې ته پیاده کوې، پلی کوې به. ولې موږ څه کړي دي؟ د خپل په ځان کې موږ کله کله ورونه ډېر غټ خیزونه وایي، زه داسې کوم زه داسې کوم. د خپل په ځان کې دې وګوره د الله کوم حکم دی تطبیق کړی دی، د پیغمبر کوم سنت دی د خپل په ځان، بیا د خپل په کور، بیا د خپل په ماحول، د خپل په ژوند کې کوم یو دی عملي کړی دی. هر څوک ځان ته مسؤلیت لري، الله ته ورتلونکی دی. غټې خبرې پرېږده، د خپل د ځان نه شروع وکړه چې څومره کې هغه چې ستا په قدرت کې دی، ستا په توان کې دی، په دې دې عمل کړی که نه. الله درنه د همدې پوښتنه کوي، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هغه چې ستا په توان کې نه دی هغه الله تعالی پوښتنه نه کوي. هغه چې ستا په توان کې دی، واده کول د موږ تاسو په توان کې دی، د خپل واده مو دی. اول ورځ یې دا ورسره شرط دی چې زه اسراف نه کوم، بې ځایه خرچونه نه کوم، په اسلامي طریقه واده کوم. څنګه چې په حدیث کې موږ ته ثابته دی، مهر مؤونت تکلیفونه یې هر څه دا د اسلام تقاضا ده. خو لیکن نن ورځ موږ ګورو خلکو د خپله ځانونه هېر کړو. نو چې ځان یې هېر کړه الله خو خود هېروي. الله د خپله حافظ و نګران نه بولي چې الله ما عیني، زه څه کومه. اولئک هم الفاسقون. دغه خلک دي چې د الله د طاعت او بندګۍ نه سرکشي کوي. کومه خلک چې الله یې هېر کړی، ځان یې هېر کړی، د خپل حیثیت و مقام نه پېژني،
چې الله ما ته څه ارزښت راکړی، زه باید په کوم مستوا باندې ژوند اختیار کړم. دا ځي نعوذ بالله د دنیا د څلورو مادیاتو بنده جوړ شي، خوشحاله په دې چې 2 ورځې د ما همدغسې تېرې شي. ولې؟ الله څه ښه نصیحت وکړه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر نفس دې وګوري چې څه یې سبا ته د خپل راتلونکي ته تیار کړي دي. لرو څه؟ دې ته خلق مراقبه وایي. که هر ماخسته د منګه کینو د خپل جنتي توب او دوزخي توب خپله معلوموی شي، خپل دې معلوموی شي کومه لاره دې غوره کړې. د سهار نه تر ماخستنه پورې تا څه کړي دي؟ د الله کوم حکم دې پرېښی، کوم دې عملي کړی؟ څومره خلک نعوذ بالله د تا نه خوشحاله او څومره خلک د تا نه بېزاره دي. تا ته خپله معلومات دی. هر انسان خپل محاسبه کوي، دا نه تېرېږي. دا د عیش و عشرتو، دا د نعوذ بالله ناز و نزاکت شپې ورځې، دا دغسې سړي د عمر نه ځي، هېڅ هم په لاس کې پاتې نه او مرګ تا نه خبروي. مرګ ناګهان را رسېږي، ناګهان مرګ در باندې راځي. تا څه کړي دي؟ کوم حد ته رسېدلی؟ همدغه وجه ده چې ابن عمر رضی الله عنهما هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د وږې نه نیولی یم او بیا یې راته وویلې کن فی الدنیا کأنک غریب. په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر. مسافر دا غریب ټکی، مسافر دا ډېرې غټې معناګانې لري، غټه تشریح غواړي. مسافر هغه څوک دی چې ځان ته ځای نه تیاروي چې دایمي واوسېږم. هغه په دې فکر دی چې زه د دې نه انتقال منظمه ډېر خواري و زحمت نه کوي. نن ورځ زمونږ تشنابونه چې کله خرچ و مصرف ته یې وګورې 15 لکه افغانۍ پرې لګېدلي د یو تشناب دپاره. دا نور خو پرېږده، دا خلک څه ګمان لري، په کوم فکر کې دي، څومره وخت به دلته اوسېږي او څه یې کړي دي. د خپل مسؤلیت یې ادا کړه په همدې وطن کې، په همدې مظلومه وطن کې چې د منګه کونډې ورځ ته بېګاره سهار وځي، ماخستن بېرته کور ته په ولږه ننوځي، د خپل ماشومانو دپاره څه نه لري. آیا د دې په مقابل کې یو کس د خپل د زوی د خوشحالولو چې زوی مې دی، زه مې د زوی واده ډېر هر څه پرې مصرف کوم، زوی مې دی، په ورځ د قیامت کې الله به سوال نه کوي چې ته څنګه مسلمان یې؟ مؤمن چاته وایي؟ آیا د بل ګاونډي د مؤمن د درد نه خبر شولې؟ د هغه د ولږې نه خبر شولې؟ په همدې هوټلو کې اسراف نه دی؟ دا ما په هر ځای کې لیدي. په هوټلو کې دومره کې د 600 روپیو خوراکونه راغواړي او په هغې کې یو حصه وخوړل شي، 2 حصې پاتې شي، په اشغالدانیو کې غورځېږي. په ورځ د قیامت کې قرآن دا نه وایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي د شیطان ورونه دي؟ د دې سوال نشته. من څنګه ځان ته د ایمان دعوا وکړو بیا په ایمان باندې روان اوسو؟ منګه چې کله دعوا د ایمان کړې ده د دې ټکی ټکی به موږ پوښتنه کوو چې د پیغمبر په لاره به روان اوسو. پیغمبر څنګه معامله کړې ده؟ که واده دی، که غم دی، هر څه. دا دنیا ده، دا شپې ورځې دغسې انقلاب راځي، کله سړی په راحت کې، کله په زحمت کې، کله مریضي، کله جوړي، کله خوشحالي، کله غمي، خو په هر حالت کې د الله په اطاعت کې اوسه، د رسول الله تابعداري کوه. دقه ته ایمان وایي او دقه ته مؤمن ویل کېږي. دې ته ایمان نه وایي چې کله لاس مې برابر نه وي په ګناه کولو نو غلی یم، پرهېزګار یم، خو چې کله لاس مې برابر شي بیا د چا وینا هم زه نه منم. په همدغه ودونو کې چې کله واده جوړېږي هغه نیک دوستان راټول شوي دا واده اسلامي ونیسه، 4 دانې د شیطان مدیران راټول شي، هغه ورته وایي چې نه دا یو ورځې خوشحالي ده، دا داسې که دا داسې که. خبر نه یې چې هغه د شیطان او د ابلیس مدیران دي، د هغه کارکنان دي، تام ګمراه کوي او د شیطان ورور دی ګرځي، د شیطان تابع دی ګرځي. موږ مسلمان باید ځان ته متوجه شو چې په کوم قانون موږ ایمان راوړلی، هغه قانون په ژوند کې عملي کړو، هغه په هر حالت کې عملي کړو، که هغه واده وي که غم وي. لکه چې وخت مې پوره شوی دی، حماد صاحب راته ولاړ دی، زه وخت ډېر نه نیسم. عزیزانو دا ټول د موږ تاسې ژوندونه د الله امتحان دی، الله موږ امتحانوي کومه مسیر او کومه لاره غوره کوو، په کوم لار روانېږو. دا د موږ تاسې هېڅوک د چا دپاره نه کوي، هر څوک د خپل د ځان دپاره عمل کوي او خپله کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفس د خپل په عمل باندې ګاڼه دی. خو یو انسان
کوشش د دې کوي چې زه د الله بندګي د خپل په ژوند کې ښکاره کړم د پیغمبر تابعداري د ما په ژوند کې ښکاره شي او د الله ښکارېږي لکه دغسې چې انشاء الله اوس د ډېرو مسلمانانو ورونو الحمدلله د دې ساز و سرود لمن ټوله شوې ده خلک ټول پوه شوي دي ځکه وروسته چې هغه ویډیوګانې وګوري خپله پرې شرمېږي خپله خجالت څه کوي چې ما دا څه کار کړی دی الله متعال دې وکړه چې موږ ټول دغسې د اسلام حکم ته تسلیم شو د اسلام احکام د خپل په ژوند کې په ځان تطبیق کړو او دقې ته